په جرمني ژبه کې تاسې د املا لیکلو لپاره یا هم د خطونو د لوستلو لپاره یوازې 5 شیانو ته اړتیا لرئ. توري، نمبرونه، سمبولونه، نښې او تر ټولو مهم ضلب. هغه څه چې د لیک او لوست لپاره ډیر زیات اړین دي. موږ دا شیان ټول د الفابیتیزي غونګ یا هم د الف او ب په کورس کې راټول کړي دي. دا کورس د هغه کسانو لپاره ده چې د آینس کچې لپاره چمتووالی نیسي یا هم مخته تللي دي خو تر اوسه په املا او همدارنګه د خط په لوستلو کې ستونزه لري. دا کورس به د اپریل په لومړیو کې پیلیږي او موږ به په دې اړه بشپړه ویډیو جوړوو. ښه خبره دا ده چې په دې کورس کې به تاسې یو کتاب لرئ او په دې کتاب کې به تمرینونه ترسره کوئ. دا کتاب تاسې کولی شئ پر هر پلیټفارم لکه امازون، ای بی یا هم په کتاب پلورنځیو کې ترلاسه کړئ. که چیرې په ټیک ټاک شاپ مو غوښته لاندې په دې برخه کې لینک تاسو لپاره ږدمه. او له یاده مه باسئ که په کور کې نالوستي مور او پلار لرئ، مشیران لرئ چې هغوی په لیک او لوست کې له ډېرې ستونزې سره مخ دي، حتما دا کتاب او دا کورس ورته ډالۍ کړئ.